درنو لیدونکو السلام علیکم. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال جنرال خوشحال سادات له پژواک سره ځانګړې مرکه. خوشحال سادات پژواک خبري رسنۍ ته وویل له طالب ډلې سره مې خبرې کړې دي، که هغوی ولسي سندره یا ملي سرود، ولسي جنډه یا ملي بیرغ، د ښځو رښتیني حقونه او د وګړو ځاني کړو وړو ته درناوی وکړي، بیرته هیواد ته ستنېږم، له نوې واکمنۍ ملاتړ کوم او د افغانستان هوایي او ځانګړي ځواکونه بیرته پر پښو دروم. نوموړي ډیره کړه چې طالب ډله دې د خپلې ډلې بیرغ ولري، خو ولسي یا ملي بیرغ دې چې 100 کلنه تاریخي مخینه لري باید لرې نشي. خوشحال سادات وویل چې د طالب ډلې پر لوی خوځښتونو په پیلېدو دي او له ده هم غوښتل شوي چې ورسره یو ځای شي. خدای نه غواړي چې نور په جګړه کې برخه واخلي. د خوشحال سادات په خبره چې وروسته له 40 کلونو لومړی ځل دی چې هېواد تر یو موټی څانګې لاندې یا ادارې لاندې دی. هغه ډیروي چې یا د څانګه سمون او لا ښه تنظیم ته اړتیا لري تر څو وګړي د سوکالۍ او ډاډګیرنې احساس وکړي. سادات په خپلو خبرو کې دغه راز وویل چې نور په هیواد کې داسې خوځښتونه دي چې هغوی د ځانځانۍ او بیلوالي لامل کیږي نه غواړي او چې هیواد متفق اوسیږي. د ښاغلي جنرال سادات پر راتګ ولس او طالب ډله دواړه خوښي ښودلې ده، ځکه چې افغانستان همدغه ډول تکړه لوښو یا څیرو ته اړتیا لري. ښاغلی سادات په افغان واکمنۍ کې ډیر تکړه جنرال تیر شوی دی. هغه به چې هرې جګړې ته ولیږل شو له بریا سره به بیرته راستون شو. ښاغلی سادات څو موده وړاندې له دندې لاس په سر شو او بیا متحده عربي اماراتو ته لاړ او د متحده عربي اماراتو دولت ترې غوښتنه کړې وه چې موږ سره دې کار وکړي، خو دروند جنرال سادات ورسره نه و منلې او ورته یې ویلي وه چې که په خپله څنګه کې کار کوم خپل هیواد او ولس سره یې کوم نه بل ځای. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.